غزنوی پلا را روان دے یو انت و خز ولاړه دا غزنوی توی تسوکے اور توی ز محمود غزنوی مان ورتوی کستا پنم کی محمود نوے ما بستا سی دین قبول کرے وے کستا پنم کی محمود دے زما دین څنګه قبلے وای ما بستا حکومت من لے وے کستا په دین کی محمود دے غزنوی دی طرف ته ولاړ ایاس توی اے بچیا نن پاسا تا ته په دې ټیم باندې بل بهترین عمل شته دی نه دی چې ولیدل ایاز ته ایاز په سترګو رانغی ایازا یو آواز یې وکړو ملګرو ورته ویلي ایاز په منډه باندې ووتلو تا سره چا خبرې کولې هغې ځای ناسته آواز نه بعد څه آواز واورېدلو تا ته ولیدل نور په موږ ور باندې پوی نشو تورې واغستا نه ایاز ما چېرته لېږلو ایاز څه شو غزنوي بار بار ورته وی جی پته ونه لګېده خفه شو غزنوي ناګهانه وینو باندې سره توره داسې نیولې ده یا غزنوي وره زه ستا په طبیعت باندې پوه شومه زما دې په رب د کعبې قسم وي ما ویل چې غزنوي څوک مخ را اړوي ما به یې سر لاس کې راوړی د محمود په نوم باندې ایاز د غزنوي حکم د انتظار ونکړلو او د نبی علیہ السلام په ذات دومره قرباني وکړله د شپې رسول الله خوب تراغه وغزنوي ایاز باندې می سلام وایا ایاز غزنوي تا چې اولیدل ما د ستا طبیعت نه دا معلومه کړه چې د دې باره کې ته ولی یاد ساتي یو سره انکار کوي ټیم به ورکې خو ذات رسول الله ته نوم د رسول الله ته چې په سپکه چا لیدلي ختمویا قتلویا غرزویا ځمکې ته مه پرېږدئ دا پلید دی او دا پلید د ځمکې نه ختمول پکار دی غزنوي هغه سړی ایاز تی یو اوخ انعام کې ورکو یو ورته اس انعام کې ورکو یو ورته د ذات خپله توره لاس کې ورکړه سردار کونین شپه کې خوب کې ورته ویل ته خو ورته توره ورکې زما د خونه دا پرچه ورکه چې په حوض کوثر کې به زه انتظار کوم عزیزانو خبره دا ده نن په ذات رسول الله حمله وشوه موږ اوده پراته یو قسم دی په دې انډیا باندې یو اعلان جنگ پکارو چې مسلمانان ټول حکومتونه را اوچت شوی وي او د دې نه داسې جواب دا خو وی دا خو ښځه هلکه د دې ښځې ته خولې ته اور ور واچوه زه ستا باطل دین پورې نه خاندم ته زما حقیقي دین پورې ولې خندا کې تاسې مرداران د اوښې د غوا متیاز اسکئ تاسې مرداران هغه چې تاسې ورته خدایان وایي په خوله کې ورته ګنده متیازې ورړوئ لاندې ورته لوښي ښودلي تاسې هغه ګنس کوئ موږ تاسې پورې نه لګو زما ذات ته آقا پورې ستا څه کار دی نو غرض مې دا دی چې علي شیر خدا وایي زما اوښانو تلوار شروع کو زما اوښانو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څو اوښان حلال کړل دم یې وکړه وی چې کله حضور پاک علیہ السلام کېناستو علي شیر خدا وی صحابه کرام راغلل یو صحابي مبارک خپل صادر راواغستو لنګ احرام او هغه د سردار کونین صلی الله علیه وسلم چهره انور سره ولګولو صحابي توي دا خلد الله پنيز باندې پس مکه د چانه غرزي دو ټیم کې کله چې زما امتی سروي علالي دا غید تندینا خل پریوزي بل څوک دی ورته دا خل نه پاکي ځکه پورس د قیامت باندې بده خلینا د مشکو د عنبر بین روان وي
چې د قرباني کوونکي د تندي نه پرېوتله اوښکه د خدای په نیز باندې الله ته محبوب اوښکه دا صحابي ته پرېږده چې لاندې پرېوځي علي شیر خدا وي موږ دا خبرې کولې یو صحابي د نبی علیہ السلام لاس مبارک زور کولو داسې لګه چاپی ورته کوله وی زما د اوښي پړی اوښکېدلو هغه اوښه مې چې ما اغوستې وې 37 اوښانې مې اغوستې وې یو پړی اوښلولو زما دې په رب د کعبې قسم وي هغې اوښي ته ما کتل چې په ډونګو را روانه وه خپل سر مبارک یې راوړه مخې د آقا مبارکې ته یې په ځمکه ولګولو او سرداری کونین ته په سترګو کې لیدله ما ته وی ای علي اوښي خلق وی ورانې کوي خلق وی اوښي ورانې کوي وګورئ ستاسې اوښو ته کومې چې الله ته روانې دي د الله حکم داسې مني نه سر خوځئ نه لکۍ خوځئ نه خپه خوځئ سردار کونین مې چاړه په ناسته راواغسته اوښه څومره زورور شی دی نبي علیه الصلاة والسلام مې کلا چې چاړه اوښي باندې کېښودله قسم بالله علي شیر خدا وی چې د دغې اوښي خپې خوځولم ما لیدلي نه دي خپې مې ونه خوځولې هسې دا تحدیث بن نعمت درته وایم زه چې پروس کال دې ځای نه لاړم نو قرباني م کوله موږ یو څاروی اخیستی نو ډېر ورانو ډېر زیات ورانو تیزو قسم درته خورم چې کله موږ سملولو ما پې چاړه کېښودله تاسې په خدای باور وکړه هغه څاروي ځان خوځولو یاره زه لږ شکمن غوندې شوم انسان دی بعضې وخت کې ما څنګه جلې زه نشې ستنه ورته چاوالی وه خو که د نشې ستنه هم ورته وي نو ما خاندم هو نن مې جا واقعه ولیدله ما هو کله چې د الله د رضا دپاره وي څاروی هم په خپله مرۍ چاړه فخر سره ګڼي بیا په دې فخر کوي نن عزیزانو زمونږ او ستاسې قربانۍ په دوو شیزونو باندې دي یو څیز دا دی چې موږ قرباني کوو نو بېکاره قرباني کوو